ډیر را پاتې زما ورونو دشي وای هله کچرا ټوله قبيله دي ور لذي جهنم لذي یوازې ته په جنت کې څه وکي دا بهانه ده دا تاسو چا ورېدل ده نم دا ورېدل لکه چې وای ورېدل نو ملګری وای چې ورېدل بس تاسو د مسلمانانو گواهی مالا پورا ده بچي یوازې ته په جنت کې څه وکي چې دا ټول قوم د چرته زی ور لذي او جهنم لذي زمون جواب واور کنه زبه په جنت کې د خپل الله ملاقات وکم الله سره ملاقات شته کنه نشته او حق ده زبه په جنت کې د خپل الله ملاقات وکم زبه په جنت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وکم زبه په جنت کې ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم وینم زبه په جنت کې د الله او رسول الله زمره وینم زمره اسد الله واسد رسوله د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم زمره به وینم حمزه ابن عبد المطلب به وینم زبه هغه صحابي وینم چې جنگ ته بوتلو نو سر پټي به د سر نه وتړله ابو دجانه رضی الله عنه به وینم زبه هغه صحابي وینم چې د تمامي کافرانو لخرونه تار پتار کول خالد ابن الولید به وینم زبه حوري وینم زبه غلمان وینم زبه هغه درستخوان ته لاړ شم چې زما الله د مؤمن انسان لپاره تیار کړی دی زبه بک بلال رضی الله عنه وینم زبه هغه صہیب رومي وینم زبه جابر ابن عبد الله وینم زبه فلانه وینم دا ناشنا خلق تیر شوی دي مؤمنان انسانان زبه د دې اشخاص سره محبت او کمال ته زبه د دې اشخاص سره مینا وکم زبه د دې خلق وینم چې غد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری او رسول الله وینم خپل الله به وینم مثلا ته به د دې نیکانو خلقو گاونډي پاتې شم خو ځمانه ته نه ته پوسټ ته په ور کې څوک بابا ماما کاکا ته په ور کې څوک په جهنم کې ته بال ته څوک ویني ته بال ته فرعون ني داغه گاونډي به ته په غور کې حامان ویني ته په کې قارون ني ته په کې ابو جهل ویني ته په کې امیہ ابن خلف ویني ته په کې عبد الله ابن قمیئه ویني ته په کې عتبه او شیبه او ولید ابن عتبه ویني هغه سنادید د کافرانو سټو سره ودیکاري ته په کې اوباما ویني الله دې ور لبوزي الله دې د ایمان توفیق نه ورکړي ته په کې بوش ویني دا مردارانو سره بتناسته تو خپل ځامن سوچوکا زما غم څه کې په جنت کې چې ته په جنت کې واځي څه وکي زما په جنت کې ډېری مزيدي زمونږ ورپسې زړه خوږيږي الله دې سره یو ځکه د نیکانو انسانانو مؤمنانو سره ومنګ د تانه ته پوس کوو چې د الله او رسول په خلاف کې ولاړې دشمنی کې ولاړې ته په جهنم کې واځي څه وکي ته خپل ځان ته پوس وکړه ته خپل گریوان کې سر خطه کا او سوچ کوا چې خور لاړم زه په ور کې سخرم ته خپل خوراک منه سوچو کا زما په خوراک سوچو کا ته په خپل لباس سوچو کا جهنم کې زما په لباس سوچو کا په جنت کې تا ته پته ولګي چې دا بچي مې زکه په جنت پسې زور کوي او کوشش کوي ستا لباس حالت څه شه ده لهم من جهنم مهاد د دې جهنمونو د پر په جهنم کې غړول شي بسترې دي اځ چې شي بسترې دي ور ده بس ور ان فوقهم غواش پاسنه د ور لمبي دي لاندې نه د ور لمبي دي ستا لباس ما ته معلوم دی البته ستا لحاب ما ته معلوم دی قران ذکر کړی دی الله ویل دی ور لمبي دي ور لمبي په مکان ضيق تنگ زيته وغورځول شي مفسرین وای لکه په ولرګي او دیوال کې چې میخ وهله کیږي د څه زيته غورځول کیږي تبدش تنگ زایته زی ستابدش حالي او ستا خوراک زقوم دی ستا سکاک ماء حمیم گرمی وبدي ستا سکاک چې د سکل چې دی هغه غسلین او صدید ویني او زوی او نونه دي د جهنميانو
بیا د به معافي په یو ناشنا لفظ سره وره د زیناکارو سړو د خزو د اندامونو نه چې کمی ویني او زوی بېږي هغه به توس کې رب کریم به درمن وسکي ان شاء الله. کله چې ته زما د الله دشمنی کې او کله چې ته زما د رسول الله دشمنی کې د سود خورو ویني او زوی به د من الله اخري د قاتلانو د بدمعشانو د مشرکانو د يهودانو د نصاراو د مشرکانو انسانانو د عامو بدفلقه دشمنانو خلقو ویني بدر من وسکی دومره ګربي به فقطع امعاءهم كل می بدی ټوټه ټوټه شو كتبو غرزيږي راش زما ته عام توس مامن الله رب العزت میوي خلیلتا ناشنا میوي دي قطوفها دانيه بالکل غنچکونه دا نزدیدي دانيه نزدیدي لکه چې اراده راغله را نږدې بشي وجنل جنتین دان د جنتونو میوي بالکل نږدې دي بالکل نږدې مال خلال ته دسي میوه جوړه کړل قسم میوي د مؤمن د پر الته من كل الثمرات هر قسمه میوي دي مال الله ته څلور قسمه ویالې جوړې کړې دي شات دي شراب دي اوبه دي شوده دي پي زبدا وسکم ته په خپل ځان سوچ چکا دا حله مو جوړوا دا بچیو د مسلمان د خپل کشر په دې مودو کا کوا چې بچیو کدا ټوله قبيله دی ور رزینو ته په جنت کې څوکي مونږ یو مسلمانانو یې زمونږ ګرونو اے افغانانو اے سرسخت خلکو ته په ځان سوچو کا چې ته په ور کې څوکي ځان ز ټوله قبيله مې وتورونه استلې نو ولالتا ټوپک کار کوي نیکی کم کوتک دکار کوي نه تړون دکار کوي نه پلار زوی خلاصول شي ورنه نه زوی پلار خلاصول شي نه خزه خاون خزه خلاصول شي